جوړ په خیر هیله د جوړ روغ اوسي او د ژوند چارې مو شي. د پاکستان تر کنټرول لاندې په بلوچستان او جنوبي پښتونخوا کې د ناامنۍ یوه داسې څپه راغلې ده چې تر دې وړاندې یې ساری نه و لیدل سوی. وروستۍ پیښه د میرشفیق منګل پر کور باندې ځانمرګی برید و چې 14 کسان پکښې وژل سوي دي او ګڼ نور ټپیان دي. د برید پړه بلوڅ ازادي غوښتونکو په غاړه اخیستې ده. ویلي دي چې شفیق منګل د ډت سکواډ یا د مرګونې کیتې کومندان دی او د ګڼو بلوڅانو په مرګ کې ککړ دی. نو د دې سره هممهاله بله پیښه په مستون کې د کرکټرانو پر کرکټ لوبه باندې ډزې دي چې 2 کرکټرز پکې وژل سوي دي او دا دواړې پیښې او ډېرې نورې وړې پیښې سوي دي. دا ټولې پیښې د زیارت د پولیسو د مرګ پیښې تر سیوري لاندې راوستلې دي. په زیارت کې 21 پولیس وژل سوي دي، تر هغه وړاندې 9 نور وژل سوي وو، تر هغه وړاندې 3 نور وژل سوي. د پاکستان پوځ وایي چې 42 پولیس په 4 ورځو کې وژل سوي دي د زیارت پر شاوخوا په دا ځنګلونو کې، د اوبښتو په دا ځنګلونو کې. نو دې پیښې دا نورې پیښې تر سیوري لاندې راوستلې دي ځکه ډېر غږ نه راوځي. کنې لوی وړې ګڼې پیښې په بلوچستان کې سوي دي، په کلات کې پیښه سوې ده، په سیوۍ کې پیښې سوي دي، په تربت کې پیښې سوي دي، په بېلابېلو سیمو کې پیښې سوي دي، په لسبیلا کې پیښې سوي دي، هلته هم بریدونه سوي دي. نو کراچي ته بیخي څیرمه، کراچي ته ډېرې نږدې. د دې ټولو پیښو باندې د بلوچستان پیښه قابض او برلاسې ده په 2-3 دلیله باندې. خو دا چې ټوله ځوانان وژل سوي دي او د سیمې خلک دي، لوکل خلک دي، د خلکو کورو ته جنازې وروانې دي، چغې دي، بغارې دي. او دومه خبره دا ده چې دا ډېر شکمن مرګ دی، دا ډېر مشکوک مرګ دی. د دې مرګ یا د دې وژنې پړه ځینې خلک پر TTP وراچوي او ځینې خلک بیا وایي چې نه دا کار وچ کلک پوځ کړی دی، پاکستاني پوځ کړی دی. او پاکستاني پوځ او پاکستاني استخباراتو بیا یوه بله نوې ډرامه شروع کړې ده د پیښې ګوته افغانستان ته نیسي. عموما چې دوی ناکامه شي په ځینو پیښو کې بیا پړه د پرې ګوته افغانستان ته نیسي. اول خو یې دلته یو سړی پیدا کړی دی، یو د خدای کلیوال دی، د خدای مؤمن چې د کومه ځای راوستلی دی، هغې ته په خوله کې ځینې الفاظ ورچولي دي چې مړي ده راوړي دي، د مړي ته 3 کسان ورغلي دي، یو دی وایي په لاس معیوب موږ ورغلو، دا مړي مو راوړل. دا ښه مړي خو به یې راوړي، دا خو ستونزه نه ده. تر ټولو مهمه مسله په دې کې دا ده چې دا سړی ځینې داسې چټیات وایي چې دته په خوله کې وراچول سوي دي چې هغه هېڅ سر نه سره خوري. یو دی وایي چې کسان هلته ناست او موږ ته یې وویل چې دا مو ځکه مړه کړو چې دا د حکومت خلک وو. دوم دی وایي چې د دې کسانو سره وسلې موجودې ولې د بمونو د ښوولو، د بمونو د پاکولو وسایل ورسره موجود وو. دا دوه ښه دا به هم موږ ومنو. درېیمه خبره دی دا چې دا کسانو ته دا 21 مړي پر میدان باندې پراته وو، دوی موږ ته د ډوډۍ او د چای ست کاوه چې راسئ وروره کښېنئ چای وڅښئ، ډوډۍ وخورئ، خدای به یې خیر کړي. څلورمه دروغ خبره په دې کې دا ده چې هغه وایي دا خلکو راته ویل چې موږ خو د هلمند راغلي دلته مو دا کار کړی. دا د کوم ځای بریدګر دا کار کوي؟ دا د پاکستان د استخباراتو هغه چیف، هغه تر ټولو کمزوري لوبه دي چې دی کوي. نو دې شي خلکو ته شکونه ور پیدا کړي دي په بلوچستان کې دننه، په جنوبي پښتونخوا کې دننه خلکو دا شک ور پیدا شوی دا څنګه امکان لري چې مړي دي سړي ته 20 مړي پراته هغه د چای د ډوډۍ ستو بل تکي او دغه دي د اجسادو په دال مرکه پراته خو ظاهر خبره ده بوی وکي نور 200 مشکلات او بیا دا د یو څوک ورته وایي. نو دا د پاکستان د استخباراتو یوه لوبه ده چې په جنوبي پښتونخوا کې روانه ده. د مړونو او د مرګونو دا سلسله به پر دې ځای نه ولاړه. ما د بلوچستان د ناامنیو په تړاو باندې یعنی د ناامنیو اټکل په ډسمبر میاشت کې کړی وو. هغه ویډیو ما په خپل چینل کې پرون بیا خپره کړه، لکه چې مې شونه د هغه لینک سره مې کښېښول چې په کوم وخت کې دا اټکل ما کړی وو. په فیسبوک کې خپره شوې ده، ویډیو وایرل شوې ده، په 100,000 کسانو بیا کتلې ده. ما ته اټکل کړی چې بلوچستان کې به دا حالت راځي. اوس زه کوم اټکل د دې ناامنۍ سره کوم؟ زما اټکل دا دی چې پاکستانی پوځ غواړي د دې پیښو پړه پر افغانستان ورواچي او هغه دی رفع دفع ورته وایي چې کیس رفع دفع کړي. خو حل دا دی که د سیمې اوسیدونکي د جنوبي پښتونخوا اوسیدونکي په ورشتیا د دوی سیاسیون په ورشتیا په خپله سیمه کې امن غواړي، د پاکستاني پوځ ته به درېږي، د پاکستاني پوځ چوکۍ، د پاکستاني ملیشو چوکۍ دا به له سیمې ورشړي کې ورونه شړي. د معدنو په دې جګړه کې، د ریسورسیزو په دې جګړه کې به ډېرې میندې له باده مرغه بوري، ډېرې خویندې به ورارې سي او ډېرې پیغلې به کونډې سي. دا جګړه به روانه وي. دا نه پر زیارت ولاړه ده، دا جګړه نه پر نانا صاحب زیارت ولاړه ده، نه پر دوکۍ ولاړه ده،
دا جګړه نه پر ارنایو پر لورلایو پر سنځاویو داسې ده تر پر مختر ولاړه ده. دا جګړه نه پر ژوبو پر توبه کاکړیو پر کلا عبدالله او داسې ده تر رضا پورې نه پر ګلستان ولاړه ده. دا جګړه به پراخیږي، دا سیمه به اور اخلي. دا سیمې هغه وخت د اور اخیستلو سره کې ښکاره شول چې ټي ټي پي پراخې ټاکنې وکولې او د ټي ټي پي ټوله قومندانان جګړیز قومندانان بلوچستان وټاکل شول او هغه بلوچستان چې د اکثرو د کورنۍ غړي یا پاکستان وژلي یا تښتولي دي یا ورکړي دي یا نورې ټاکې پر اچولي دي، نو هغه دا څرکو دا نښې نښانې ولې چې هغه وخت هم لیدل کېدې، اوس هم لیدل کېږي. خدای دې نه کوي په دا سیمه کې ډېر بد حالات را روان دی. یوازینی حل یې دا دی چې پاکستانی پوځ به دوی له دې سیمې شړي، د لاس به یې ورلنډوي او پاکستانی پوځ له خولې به دا جمله باسي چې دا هر څه افغانستان کړي دي. دوی به تحقیق کوي، دوی به پلټنې کوي، په پلټنو په تحقیقو په هر څه که ثابته شول نو بیا به موږ ووایو چې هو بیا هم لارې شته، جګړه په جګړو باندې نه ختمیږي، بیا دې ورسي د جګړې په شکل باندې که د افغانستان کې چا دا کار کړی نه دی کړی، خو دا ښکاره خبره ده. د افغانستان کتن نه څوک راغلي دي، چې څوک راغلي دي خو د دې میلمانه دي، د سیمې اوسیدونکي وایي چې پوځیان یې زاړه پوځیان یې راوستلي دي. پوځیان نه دي البته، توپکیانو اربکیانو دا للو پنجو یې راوستلي دي، هلته یې اچولي دي. هغوی پخوا هم غلاوې وژنې کولې، اوس به دلته په کوي صحیح ده. د کرایې خلک دي، هغه افغانان نه دي، هغوی په ډینې نشي افغان کېدلی چې هغه دې په کرایه باندې د چا دپاره جګړه وکړي، د چا دپاره پر افغانستان باندې وارې وکړي، د چا دپاره پر بل افغان باندې چې هغه دې خواته پروت پر هغه باندې دې وارې وکړي. نو هدف له دې ټولو خبرو څخه دا دی چې جګړه د دوی په دوی اړه لري، په موږ هېڅ اړه نه لري. که دی بیا افغانستان ته ګوته نیسي، بیا افغانستان ته ګوته نیسي، نو د دې جواب باید د پښتني سیمې پښتانه سیاستوال، د پښتني سیمې اوسیدونکي، د پښتني سیمې د خواله رسنیو کارونکي، د پښتني سیمې هر فرد جلا جلا ورکړي چې وروره مړی ستا په سیمه کې شوی ده، څنګه د افغانستان سړی دلته راغلی، دا وسله چا ورکړه، دا توپنچه چا ورکړه، دا توپک چا ورکړه، دا ځای چا ورکړي، دې غرو کې ډوډۍ اوبه څوک ورسوي. دا پوښتنې باید له پاکستان له پوځ څخه وشي. د پاکستان پوځ د دغو خلکو ساتنه نشي کولی، د خپل وطن د خپل ملت. د پاکستان پوځ په دې شانو کې پړه شوی دی، پړه راغلی دی. نو پکار دا دی چې د سیمې خلک ورته ودرېږي، د سیمې خلک یې جواب ووایي او د پاکستان پوځ دی له افغانستان سره سر نه وي، هېڅ ضرورت یې نشته چې دوی موږ ته د پړې ګوتې نیسي. پرې څه کړو، د دوی وطن دی، دوی پیسه کار یې پیسه، دوی پیسه ناامني یې پیسه. موږ خو خالي د ګاونډي په صفت ورته وایو چې ستاسې خواته ناامني روانه ده، 5 میاشتې بعد دا درته راځي، 6 میاشتې بعد دا درته راځي. دا مو ویلي دي، بیا هم وایو په کار دا ده چې له ګاونډي سره کومک وشي، مرسته ورسره وشي، هغسې مرسته ورسره وشي لکه دوی چې دا 45 کاله له موږ سره کړې ده. د مرستو لړۍ باید ونه درېږي. نو ځکه د دوی کور اوس ور اخیستی، د هغه وخت زموږ کور ور اخیستی. نو ژوند خدای مو ښاد آباد او بریالي لره. د یوه داسې افغانستان په هیله چې ګاونډیان د امن دپاره پناه پکښې واخلي، لکه اوس یې اخلي، چې ګاونډیان د امن لپاره پناه پکښې واخلي. د داسې افغانستان په هیله ژوند خدای مو ښاد آباد او بریالي لره.